تازه او په زړه پورې خبر. د ملي دفاع ځوان وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یوه ډیره لویه روسۍ الوتکه ترلاسه کړل او نندارې ته یې وړاندې کړل. دا چې ملا یعقوب یا د الوتکه له کومه ترلاسه کړل او د دغې الوتکې د ترلاسه کولو په اړه یې څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت د یوې بلې الوتکې د ترمیم او بیا فعالولو خبر ورکړ. د ملي دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت د هوایي ځواق قومندانۍ انجینرانو او تخنیکرانو یوه بله روسۍ الوتکه ترمیم او الوتنې ته چمتو کړې چې ازمایښتي الوتنه یې هم په بریالیتوب سره ترسره کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویلي چې د تخریب سوو څرخکو او الوتکو ترمیم ته به ادامه ورکړي. یاد دې وي چې د دغه وزارت د هوایي ځواک قومندانۍ انجینرانو او تخنیکرانو له دې وړاندې شاوخوا 80 ډیرې له کاره لوېدلې څرخکې او الوتکې بیرته رغولې دي. د ملي دفاع وزارت په دې اړه پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي. د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواک انجینرانو له لورې یوه بله روسۍ الوتکه ترمیم او الوتنې ته چمتو سوه. ټویټر پاڼه کې لیکل سوي د ملي دفاع وزارت اړوند د هوایي ځواکونو تخنیکي ټیم یعنی انجینرانو او تخنیکرانو د دوامداره هڅو په لړ کې یوه بله AN-B-22 روسي ډوله الوتکه ترمیم او فعاله سوه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د 215 البدر قلي اردو کې 300 ویجاړ سوي وسایط رغول سوي وه. د ملي دفاع وزارت په رسمي ټویټر پاڼه په نشر سوي خبر کې راغلي وه چې په 215 البدر قلي اردو کې 300 ویجاړ سوي وسایط رغول سوي دي. خبر کې راغلی وه چې د البدر قلي اردو د ابودجانه لیوه د تخنیکي ټیمونو لخوا څه باندې 300 نظامي وسایط چې ویجاړ سوي او د کارونې وړ نه وه بیرته رغول سوي او کارونې ته چمتو سول. خبر زیاتوي چې په ترمیم سوو وسایطو کې 150 انټرنیشنل کاماز موټر، 125 حموي شوبلې، 2 ضربتي ټانګونه، 14 اکمالاتي ټیلرونه، 10 غټ او کوچني پور کلیپ موټرونه او 15 حموي امبولانسونه شامل دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.